کچېرې ستاسو د خپو د ګوتو په منځونو کې یا ورسره نږدې دغه شان خرابي وي لکه څنګه تاسو ته په سکرین کې لیدی شي چې دې ته موږ په میډیکل کې ایتھلیٹ فوټ وایو، یا ستاسو وجود ته فنګل خرابي شوي وي کوم ته چې فنګل ډرمیټایټس ویلی شو موږ، او ورسره خارښت هم کوي، او یا کچېرې ستاسو ماشومان بار پیمپر اغوندي چې د هغې په وجه باندې هغه ته ریشز کیږي کوم ته چې نیپی ریشز ویلی شي، یا کچېرې ستاسو په وجود باندې ایگزیما وي لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې لیدی شي چې پړسوب کوي او ورسره خارښت هم کوي. نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم هایدروزول کریم چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي، او دا هایدروزول کریم تاسو په دې علاماتو کې نشئ استعمالولی. کچېرې ستاسو د ماشوم عمر د 2 کالو نه کم وي نو د هغې دپاره تاسو نشئ استعمالولی، او یا کچېرې ستاسو وجود ته یا ستاسو ماشوم ته وایرل انفیکشن شوي وي، یعنې د وایرس خرابي ورته شوي وي لکه چکن پوکس لکه څنګه تاسو ته په سکرین کې لیدی شي، نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی، او یا کچېرې وجود ته بکټیریل انفیکشن شوي وي، یعنې د جراثیمو خرابي ورته شوي وي، نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی، او یا کچېرې ستاسو وجود ته یا ستاسو په مخ باندې ایګنې وي لکه څنګه ستاسو ته په مخ باندې لیدی شي، نو په دې دوران کې هم نشئ استعمالولی، او یا کچېرې هغه انسان چې د هغه په وجود کې کم بلډ سرکولیشن ورته ویل شي چې د وینې کم رفتار دی هغه په صحیح طریقه باندې نه چلیږي، نو په دې دوران کې هم تاسو نشئ استعمالولی. نو کچېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ، دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.